فیسبوک خیلو بیتی وکړي د نصیحت سه ډکې خبرې داستا دلسا زمون دی ورنګ د وجلي خپای کولو داخونه د تکلیف غټ سبب چې نن سبا دی هغه موبایل دی. حضرت مفتی شفیع عثماني صاحب رحمه الله هغه به ویلی چې دا موبایل یو داسې الله پیدا سوله چې څومره تکلیف و چاته ورسول غواړې ورسولی سي. بس اوږدې خبرې کوي، ټلیفون درته وکړي بیا یې بندوي نه، هغه به په کار اخته یا په بل مشکل اخته بیا دی بندي نه. چې یو واره ګنټې ورکړله بس بیا نفسي شروع دي چې هغو نه کوي پورته نو خو په دې پوه سه چې دی مصروفه دی نه، بس دی ورته جوړېدلی وي، بس هغه ټلیفون دی ورته میلاوي. په لمانځه ولاړې موبایل خلاص یم پاته سوی دی د ده ګنټې روان. یا یو سړی دی په کار پسې روان دی د ټلیفون ورسره وکړي بیا نو بندوي نه، ځکه نن سبا فقې جان راغلی دی به ګنټه خبرې کوی هېڅ پیسې نه ځي. دا یو سخت ایذای رسانې ده. حضرت شیخ صاحب محترم لیکي چې د دغه موبایل مرض دومره عام سو، لیکن د دې د ضرورت څه څوک انکار نشي کولی، لیکن د دې غلط استعمال چې کوم دی د خلکو د ضرر سبب رسیږي، د وخت د ضایع کولو سبب رسیږي، او بلا ضرورته چاته ټلیفونونه ورکول، میسجان ورکول، غلط نمبرونه میلاول، د کور نمبرونه تنګول، دا ټوله په ایذای رساني کې شامله دي، دا په تکلیف او رسولو کې شامله دي. او نبی علیه صلات وسلام د دې په سختي سره منع کړې ده چې تی و چاته ضرر او تکلیف مه ورسوه. یا ځینې کسان داسې کله مصروف وي ټلیفون نه کې پورته بیا خوابه دي. ګوره ته خو فارغ یې په دې خو نه خبر چې هغه چیرې دي، د سره موبایل شته موبایل نسته، بل ځای پروت دی، چارج ته پروت دی، په کوم ځای کې دی، بس دی بیا خوابه دي. دا یو ډېره غلطه فضا ده چې په موږ کې ګرځي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن سمیع صاحب د نشراتو څخه منتخب ویناوي. هر شکر عزتی لوټ کړو وګوره فیسبوک یوټیوب چاله ډک دی د مونږ په خپله بند کړو غلط کارونه ښخونه کړو. اوهو فیسبوک خیلو بیتی وکړي هر سړی شو ځان ته داستا دلاسا زمونږ د ورځ د وجرې کمای کلونه ښخونه کړو. هغه پښتو رواج ولاړل دا غټو نقصان داستا فیسبوکا مونږه پرېښې پخواني خلک رواجونه ښخونه کړو. فیسبوک خیلو بیتی وکړي هر سړی شو ځان ته داستا دلاسا زمونږ د ورځ د وجرې کمای کلونه ښخونه کړو. هر څوک دومره عادتې کړو یو ساعت یې نه ګوزاره شلیتا الموز پرېږدي خو ستا خواهش پوره کوي نه ښخونه کړو. خلکان پرېږده چې خطا دي اوس یې لګوي یا پرې لګیا دي د خپل عزت نه بې پروا دي د خپل عزت نه بې پروا دي. فیسبوک خیلو بیتی وکړي هر سړی شو ځان ته داستا دلاسا د خپل عزت په دنیا کې ته ورخوندي ښخونه کړو. فیسبوک خیلو بیتی وکړي هر سړی شو ځان ته داستا دلاسا زمونږ د ورځ د وجرې کمای کلونه ښخونه کړو. هر څوک دومره عادتې کړو یو ساعت یې نه
گزارا شلیتا المسپریتی خستا خویش پورا کوي راخه خونا کرو ستپکتو کی دیر نقصان دے لگیا پتا گناہ ہر زوان دے بس خاکشا وی مسلمان دے فیسبوک